بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له مرګه وروسته دویمه نړۍ. درنو اوریدونکو، الله رب العزت په اور باندې ځواکمن، لوی بدنه او سخت جنگی ملائک مقرر کړي دي، او همدا ملائک د اور څوکیداري کوي. د دوزخ څوکیدار لوی ملائک دي چې د الله رب العزت له امر څخه سرغړونه نه کوي، او چې هغه ورته څه امر کوي پر ځای کوي یې، لکه چې الله رب العزت په سورة تحریم کې 6 آیت کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ای مؤمنانو، خپل ځان او خپله کورنۍ له هغه اور نه وساتئ چې د هغې خشاک به ګټې او انسانان وي. وقودها الناس والحجاره، او په اور باندې سخت او ځواکمن ملائک مقرر دي چې د الله تعالی له امر نه سرغړونه نه کوي، او چې څه امر ورته کیږي پر ځای کوي. نو د اور څوکیداران 19 ملائک دي چې د بدنونو وس او ځواک کچه یې موږ په دې کمو عقلونو نشو معلومولی چې الله رب العزت دوی ته څومره وس ورکړی، الله رب العزت دوی ته څومره قوت او ځواک ورکړی، موږ یې په دې عقلونو نشو معلومولی. الله تعالی په سورة مدثر کې 26 آیت نه تر 31 آیته پورې فرمایي: سأصلیه سقر وما ادراک ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. الله تعالی فرمای: زه به داخل کړم دی سقر ته، او څه شي پوه کړې ته چې څه شی دی سقر. نه پاتې کیږي ترې هیڅ شی د غوښو بې له سوځولو، او نه پرېږدي هډوکي بې له سوځولو. سوځونکی او تورونکی دی څرمنو د کافرانو لره. په دې اور باندې 19 ملائک مقرر دي، یعنی 19 څوکیداران لري، او نه دي ګرځولي موږ د اور ساتونکي مګر ملائک. همدغه ملائک د دوزخ ساتونکي دي. الله تعالی په سورة غافر کې 49 آیت کې فرمایي: لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. او دوزخیان به د دوزخ څوکیدارانو ته ووایي له خپل رب نه وغواړئ چې زموږ نه یوه ورځ عذاب سپک کړي. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. د دوزخ څوکیداران چې لوی ملائک دي، دوی ځانګړې دندې لري،
چې هغه ځانګړو دندو باندې چې الله رب العزت دوی موظف کړي هغه پر ځای کوي، لکه د دوزخیانو عذابول، د دوی ذلیله کول، دوی رټل، د اور بلول، لمبې یې ډیرول. دغه ملائک له دوزخیانو سره ځکه ډیر سختی کوونکي دي چې الله رب العزت د دوی په طبیعت کې سختی او غصه اچولې، نو زړونه یې ډیر کلک، بدنونه یې غښتلي، لوی او ځواکمن دي چې په زړونو کې هیڅ ترس او ویره نه راځي. حافظ ابن کثیر په خپل تفسیر کې لیکي چې منهال بن عمر فرمای کله چې الله رب العزت خذوه فغلوه ووایي، یعنی راوینیسئ او توقونه ورته واچوئ، نو 80,000 داسې ملائک به یې راونیسي چې لاسونه خواره کړي، 80,000 کسان به اور ته غورځوي. الله تعالی اور ته د دوزخیانو د ننوتو پر مهال د اور د ساتونکو ملائکو حال داسې بیان کړی دی. په سورة الزمر کې 1 آیت کې فرمایي وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا حتی اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. او کافران به جهنم ته ډلې ډلې راوستل شي، کله چې راشي دروازې به ورته خلاصې شي او څوکیداران به ورته ووایي آیا تاسو ته پیغمبران نه و راغلي چې ستاسو د رب آیتونه درته لوستلي وی او د دې ورځې سره له مخامخ کېدو یې ویرولي وی؟ هغوی به ووایي ولې نه، خو په کافرانو باندې د عذاب فیصله ثابته شوې، ولکن حقت کلمة العذاب على الکافرین. نو د دوزخ د څوکیدارانو مشر د مالک په نوم ستر ملایک دی چې الله رب العزت یې په خپله وینا کې یادونه کړې. په صورت زخرف کې اویم آیت کې الله فرمایي ونادوا یا مالکو لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون. او دوی به غږ وکړي ای مالکه ستا رب دې پر موږ د مرګ پریکړه وکړي. هغه به ورته وایي تاسې به همدلته پاتې یاست. قال انکم ماکثون. نه په تاسو باندې د مرګ فیصله کیږي او نه تاسو د الله رب العزت د دې عذاب نه خلاصېدلی شئ او نه په تاسو باندې عذاب سپکیږي، ځکه تاسو په دنیا کې د الله تعالی د حکمونو نه سرغړونه کړې. تاسو په دنیا کې د الله رب العزت د اوامرو نه سرغړونه کړې. تاسو یوازې د رب العزت عبادت نه دی کړی، تاسو په دنیا کې غیر الله ته آوازونه کړي، د هغو مو عبادت کړی او د هغو نه مو مرسته غوښتلې. انکم ماکثون. تاسې به همدلته پاتې یاست، نه به در باندې د مرګ فیصله کیږي او نه به درنه عذاب سپکیږي. الله رب العزت دې موږ د جهنم نه وساتي. نو درنو اوریدونکو ورونو او خویندو، د دنیا ژوند محدود ژوند او لنډ ژوند دی چې څومره ژوندی بیا هم در باندې مرګ راتلونکی دی. راځئ خپل دې محدود او لنډ ژوند نه ګټه پورته کړئ، خپل رب ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کړئ، د خپل رب نه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړئ، ژوند مو د قرآن او د سنت په رڼا کې تیر کړئ تر څو رب العزت درنه راضي شي او د جهنم د اور نه مو وساتي او هغه دنیا مو درته ښایسته کړي، جنت ته مو داخل کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو اوږد خوب لیدلی و چې د ډول ډول عذابونو یادونه یې پکې کړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، د حدیث په بخاري کې موجود دی، موږ تلو نو داسې ډیر بد شکله سړی مو ولید چې تاسو یې تصور نشئ کولی چې دا به څومره بد شکله و.
دې اور بلوه او د اور نه تاویده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ملائکو ته وفرمیل دا څوک دی؟ هغوی راته وویلې راځه راځه. تر دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث په پای کې وویل هغه بدشکله سړی چې تا ولید مالک د اور یعنی د اور څوکیدار دی. نو درنو اوریدونکو دا د دوزخ د څوکیدارانو خویونه او دندې دي چې الله تعالی زموږ د ویرونې او له اور څخه د ځان ساتنې په موخه بیان کړي دي. له الله رب العزت نه غواړو چې په خپل رحمت او کرم سره مو له اور څخه خلاص کړي. یا ایها الذین آمنو قو انفسکم و اهلیکم نارا. الله وی ای مؤمنانو خپل ځانونه او کورنۍ له اوره خلاصې کړي. خپل ځانونه او خپل کورنۍ له اوره خلاصې کړئ. څنګه خلاصولی شو؟ چې خپله هم او خپله کورنۍ هم د الله رب العزت د حکمونو پابنده وګرځو. ژوند د قرآن او د سنت په رڼا کې تیر کړو. د الله د اوامرو او د احکامو نه سرغړونه ونه کړو. په دې محدود ژوند کې د الله رب العزت اطاعت او اوامرو ته غاړه کیږدو. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو الله تعالی زموږ د ویرونې په مخه د اور د دروازو او توقونو یادونه کړې تر څو چې موږ د جهنم نه وویریږو. ژوند په دنیا کې د الله د حکمونو مطابق تیر کړو چې الله مو د جهنم نه وساتي. نو د جهنم دروازې څو دي؟ له مخکې نه خلاصې شوي او که بندې دي. دغه دروازې څنګ په څنګ او که یو د بل د پاسه دي. لکه چې جنت پراخې دروازې لري او جنتیان به پرې په خوشحالي ورننوځي چې مخونه به یې د 14مې سپوږمۍ په څیر وي او په زړونو کې به اختلاف او کینه نه وي. همداسې به جهنمیان بدمخي او تورزړي دوزخ ته ورځي چې په یو بل به لعنتونه وایي او په دروازو کې به په دیکو او ټیل ورځي او سوځېږي. جنتیان چې جنت ته ځي نو مخونه به د 14مې سپوږمۍ په څیر. د دې مؤمنانو په زړونو کې به کینه او اختلاف نه وي. جهنمیان چې کله جهنم ته ورننوځي دوی به بدمخي وي، زړونه به تور وي چې د جهنم په دروازو کې به په یو بل باندې لعنتونه وایي او په دروازو کې به په دیکو او په ټیل وهلو جهنم ته ورغورځول کیږي او هلته به د الله عذاب څکي. یا الله موږ د جهنم د عذاب نه وساته. په دنیا کې د نیکو اعمالو توفیق راکړه تر څو ته رانه راضي شي او هغه سخته ورځ ته په موږ باندې آسانه کړي. نو مشر پلار په کورنۍ کې مسئولیت لري چې اول په خپله د الله د حکمونو پابند شي. د دین وروسته خپل اولادونه د الله رب العزت په دین باندې سنبال کړي. هغوی د الله د اوامرو او د حکمونو پابند وګرځوي. همدارنګه مشره مور په کورنۍ کې باید لومړی په خپله د الله رب العزت د حکمونو او د اوامرو پابنده وګرځي. د دې نه وروسته په هغې کورنۍ کې چې د دې بچیان دي هغوی د الله رب العزت دین ته وهڅوي، د الله رب العزت د حکمونو او د اوامرو پابندې وګرځوي. د بې حیایي او د بد اخلاقیو د بې نمازي نه او د غیبت نه هغوی وژغوري تر څو په خپله ځان هم د اور نه وساتي او خپله کورنۍ هم، لکه چې الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم نارا. ای مؤمنانو خپل ځانونه او خپله کورنۍ له اوره خلاصه کړئ. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به واورو. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د دوزخیانو د ډیروالي له امله د دوزخ هم 7 دروازې دي چې دوزخیان به پرې ننوځي او د هرې دروازې وړ مجرمان به معلوم وي.
لکه چې الله تعالی په صورت حجر کې 43 او 44 آیتونو کې فرمایي وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. بېشکه د دوی ټولو سره د جهنم یعنی د دوزخ وعده شوي او د جهنم 9 دروازې لري چې د هرې دروازې لپاره ټاکل شوي برخه دوزخیان دي. کله چې کافران اور ته ورشي او دروازې یې خلاصې شي نو د تل لپاره به ورته ورننوځي لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې په صورت زمر کې 1 او 2 آیتونو کې فرمایي وسیق الذین کفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسول منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. الله فرمای کافران به جهنم ته ډلې بوتلل شي تر دې چې کله راشي دروازې به ورته خلاصې شي او څوکیداران به ورته ووایي آیا تاسې ته پیغمبران نه و راغلي چې د رب آیتونه یې درته لوستلي وی او د دې ورځې له مخامخ کېدو یې ویرولي وه؟ هغوی به ووایي ولې نه پیغمبران موږ ته راغلي وه خو په کافرانو باندې د عذاب خبره ثابته شوې وه ولكن حقت کلمة العذاب على الكافرین. نور ته به وویل شي د جهنم په دروازو ورننوځئ او د تل لپاره به تاسو په همدې جهنم کې یئ او د تکبر کوونکو لپاره ډیر بد د اوسېدو ځای دی. قیل ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین. د جهنم دروازې یو د بل د پاسه دي. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي جهنم 9 دروازې لري چې یو د بل د پاسه دي او په ترتیب سره به یوه د بلې نه وروسته ډکیږي. او ابن جریج فرمایي جهنم 9 دروازې لري چې جهنم، لظا، حطمه، سعیر، سقر، جحیم او هاویه دي او د جهنم دروازې بندې دي. د مجرمانو د عذابولو لپاره به د هغوی په وړاندې د اور دروازې بندې وي. الله تعالی په خپل کلام کې فرمایي والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمة علیهم نار مؤصده. او هغه کسان چې کفر کړی چپلاسي دي یعنی عملنامې به ورته په چپ لاس ورکول کیږي په دوی باندې به اور را بند کړی شوی. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمة علیهم نار مؤصده. همدغه خلک چې په چپ لاس کې به د عملونو کتاب ورکول کیږي. الله رب العزت په دې وینا سره یاد کړي په صورت واقعه کې 41 آیت نه تر 44 آیت پورې الله فرمایي واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم. او د چپ لاسوالاو څومره بد حال دی د چپ لاسو په توده هوا بل اور او د تور لوګي په سوري کې به وي چې نه به یخ وي او نه به پکې عزت وي. لا بارد ولا کریم. قیامت په ورځ چې کله دوزخیان دوزخ ته لاړ شي دروازې به بندې شي او د وتلو لار به یې نه وي. اوس د جهنم دروازې خلاصې دي او په رمضان المبارک کې بندېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د مسلم حدیث دی
کله چې رمضان راشي د جنت دروازې خلاصې شي او د اور دروازې بندې او شیطانان وتړل شي. د روژې مبارکه میاشت د جنت دروازې خلاصې او د جهنم دروازې بندې دي. راځئ هغو عملونو ته مخه کړئ چې الله رب العزت مو د جنت وړ وګرځوي او الله رب العزت مو د جهنم نه وساتي. دا د رحمت میاشت ده، دا د مغفرت میاشت ده، دا هغه میاشت ده چې په دې میاشت کې الله رب العزت د جهنم د اور نه خپل ګنهګار بندگان را وباسي او جنت ته داخلوي. همدارنګه د دوزخ هره دروازه د ځانګړو عملونو لپاره ده، لکه چې د هر نیک عمل خاوندان د جنت په دروازو باندې ننوځي، لکه مجاهدین له باب الجهاد نه او روژهداران د باب الریان نه. نو همداراز علما فرمایي چې د هر فاسد عمل کوونکی به له یوې دروازې څخه ننوځي. نو ځکه په رمضان کې د دوزخ دروازې بندیږي تر څو ګنهګار په نیکو عملونو را زړور شي. نو د اور دروازې د دوزخیانو په وړاندې بندې دي، نو ځکه به هغوی په تودوخه غم او عذاب کې وي. الله رب العزت دې موږ ترې خلاص کړي. یعنې کله چې جهنمیان جهنم ته داخل شي هغوی پسې د جهنم دروازې بندې شي چې بیا راوتلی نشي، اوس خلاصې دي. خو د روژې په مبارکه میاشت کې بندیږي. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي تر څو مو رب العزت د جهنم له اوره وساتي او الله مو د جنت وړ وګرځوي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي